سرجي اکثر د افغانستان مرګري ما سره زما په واتس اپ باندې رابطه کوي او اکثر دغه سوال کوي چې د منیر بونیری صاحب کومنګ وغواړو چې د دعوت ورکو افغانستان ته راغواړو چې زموږ دعوت به قبلای کنه. نه دا نه د چې خدای نه را کولې نه دا نه د چې خدای نه را کولې خو د خپل غریبای نه را کولې مونږ د زورورو خلکو نو مونږ د زورورو خلکو نو پرځای لیونای نه را کولې. سلامونه نیکې هیلې احترامات ګلالو مرګرو زم ستاسو رور سنتنهای لرم چې روغ جوړ او خوشاله به مرګرو. نن ډیر زیات خوشاله ما د منیر بونیری صاحب سره ناسمه مختار لالا در سره او حضرت علی ګران در سره مرګرو غوښتل می چې د منیر بونیری صاحب نستاسو د پاره خوندور شعرونه ریکارډ کوم او بیا د منیر بونیری صاحب نه یو پوښتنه هم لرم. خو د ټول وړاندې منیر بونیری صاحب ستاسو ډیر زیات شکریا د کوم چې په دومره مصروفیاتو کې خو موږ ته ټایم راکو. ډیره مننه وروره ژوندی اوسې او هر کله راشي بیا راشي. ډیره مننه سرجي تاسو هم ډیره زیاته مننه کوم. ډیر زیات مینوال لري لاره بر پښتانه مو ټول پیژني. سرجي پښتنه مې کوله تاسو افغانستان ته تللی د اوسه پورې؟ نه یاره افغانستان ته خو نه یم تللی خو اراده مې شته چې لاړ شم. سرجي اکثر د افغانستان مرګري ما سره زما په واتس اپ باندې رابطه کوي او اکثر دغه سوال کوي چې د منیر بونیری صاحب کومنګ وغواړو چې د دعوت ورکو افغانستان ته راغواړو چې زموږ دعوت به قبلای کنه. ولې نه یاره خامخا به انشاءالله دعوتونه قبلو زو به افغانستان به ووینو زمونږ کور دی خپل نو انشاءالله زو به خامخا. صحیح دی ډېرې زیاته مننه منیر بونیری صاحب. غواړم چې زموږ دغه مرګرو ته لره بر پښتنو ته خوندور شعرونه تاسو ډالۍ کړئ دغه مې غواړم تاسو ته درکړم. ډېره مننه یاره شعرونه خو نوي را سره شته نه روژه تېره شوه او په روژه کې خو شعرونه لیکل هم لږ ګران دي. دغه یو لنډ شان نظم دی ازاد چې زما د خاله ناخبره یاره زما د خاله د خدای مخبره وه زما د خاله ناخبرې ښیي زما د خاله ناخبره یاره زما د خاله د خدای مخبره وه زما د خاله ناخبره ښیي ولې چې زما په خال باندې جړه پکار ده او ستا ښکلو سترګو له جړه نه ده ښه. زما د خاله ناخبره یاره زما د خاله د خدای مخبره وه ولې چې ما ته خو معلوم یې که نه چې ته په زما نه په زړه ډېر نری هسې نه زړه دې د خفګانه وچوي او زه محرومه شم د دغې سلام ته چې اکثر د چا په خوله رالیږې. ټول ګمانونه د بې ځایه اندازې ماخله له ورایه لږ ویرېږه له خدایه په زړه کافر جانان ته وایه چې ته خفه یې زه به سم خوشحاله شم. ډېره مننه. او دغه څو شعرونه چې کم عینې چې مخونو ته نیولې دي دغه عینو کې یو سړي ته هم ځان نه ښکاري. کمې عینې چې مخونو ته نیولې دي دغې عینو کې یو سړي ته هم ځان نه ښکاري او موږ ته په وریځ کې د الله نومونه ښکاري خو موږ ته په فوټپات باندې پراته ماشومان نه ښکاري. دا سړی دوه رنګی دی دوه ژبی دی شکیب یم ما ته یې جانان ووي خو ما ته جانان نه ښکاري. دا سړی دوه رنګی دی دوه ژبی دی شکیب یم ما ته یې جانان ووي خو ما ته جانان نه ښکاري. او دومره خبر شوي چې غربت لیونی کړی نو اوس مې په دوربین کې هم دا ځینې یاران نه ښکاري. دومره خبر شوي چې غربت لیونی کړی نو اوس مې په دوربین کې هم دا ځینې یاران نه ښکاري. نیم سلام دې واچو په نیم باندې خاموشه شوې ولې منیر جان درته صحیح مسلمان نه ښکاري. نیم سلام دې واچو په نیم باندې خاموشه شوې ولې منیر جان درته صحیح مسلمان نه ښکاري. او دغه غزل به درته لنډ بخه راهیرې ویم چې څنګه خبر زما د زړه نه نه یې ولې نو ته پکې دننه نه یې څنګه خبر زما د زړه نه نه یې ولې نو ته پکې دننه نه یې ځکه په رنګ د ګلاب ګل نه یمه ته هم په قد د چینار ونه نه یې مطلب نو زړه دې د سکې نه جوړ دی او مطلب نو ته په چا غمجنه نه یې مطلب نو زړه دې د سکې نه جوړ دی مطلب نو ته په چا غمجنه نه یې غم به وجلې وي نازکې جینۍ شکر وباسه چې مینه نه یې غم به وجلې وي نازکې جینۍ شکر وباسه چې مینه نه یې. او دغه دوه اخري شعرونه به درته ووایم چې که مې سیزي نه نو سرمن مې خامخا وباسي که مې سیزي نه نو سرمن مې خامخا وباسي د ځینې خلکو له د رب ذوالجلال وس نه ورکوي
او زما دا ډېره خاموشي بزدلي ونه ګڼې زما دا ډېره خاموشي بزدلي ونه ګڼې بې شوره اوبه اکثر لاشونه هم واپس نه ورکوي ډېره مننه یار ډېره مننه